چاته چې څه سخت مشکل راپېښ شي یا په چا باندې قرض ډېر زیات وي یا چې څوک چې دی هغه تښتېدلی دی یا یو کس روک شوی دی دی وایي چې دغه روک شوي کس دی واپس راشي زما قرض دی ادا شي او زما مشکل دی زر تر زره حل شي په یو هفتې کې دننه دا وظیفه دی وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو د مشکلاتو د ختمولو دپاره موږ ډېر زیات وظایف کړي دي، لیکن نن وظیفه د ټولو وظایفو نه ډېره زیاته مختلفه وظیفه ده، ډېره زیاته مختلفه ده. په ظاهر باندې به تاسو ته لږه شان د ګرانه ښکاري، لیکن که سوچ ورته وکړو ګرانه نه ده، بس صرف داسې 20 منټه وخت به رانه اخلي، هېڅ ګرانه نه ده او دومره اسانه وظیفه ده چې ماشومان هم کولی شي او غټ هم کولی شي. څه مشکل الفاظ پکې هم نشته. هغه د یا مصور وظیفه ده. تعداد او طریقې درته ښیم چې څنګه به کوې. یو هفتې وکړې، په یو هفتې کې دننه به ستاسو حاجت رب العالمین پوره کړي، مشکلات به هوار شي. کله کله چې انسان په دنیا کې اوسېږي نو داسې مشکلات او داسې مصایب او داسې مصیبتونو سره مخامخ شي چې د هغه دغه دی خوبونه مکمل چې دی هغه لکه حرام کړي سم او ډېر سخت پریشانی د هغه مشکلاتو دپاره قسم قسم حربې کوي، لیکن د هغه مشکلات نه حل کېږي. یا یو کس ته ډېر ضروري حاجت راپېښ شو او هغه ضروري حاجت د هغه نه پوره کېږي نو دا وظیفه هغه وروڼه هم کولی شي. او یا بعضې وروڼه داسې دي چې هغوی باندې قرض ډېر زیات راوښتی دی، داسې قرض دی چې د دوی دا سټ یې بلکل راګیر کړی دی او د هغې نه د خلاصون هېڅ یو چې دی هغه ذریعه نشته، نو دا وظیفه د هغه وروڼو دپاره هم ښه کافي اثر لري. یا د یو کور نه یو جنۍ تښتېدلی ده یا یو چې دی هلک تښتېدلی دی، که د کور خلک دا وظیفه یو هفته وکړي انشاءالله چې په یو هفتې کې دننه به هغه تښتېدلی کس دوباره کور ته راشي. یا یو کس روک شوی دی د هغو دپاره هم دا وظیفه کولی شي. یا د یو کس نه یو ډېر قیمتي څیز نه روک شوی دی او هغه غواړي چې هغه قیمتي څیز دی ماته میلاو شي، د هغې دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. تر دې پورې چې څنګه قسمه مشکل تا ته راپېښ شو، څنګه قسمه حاجت تا ته راپېښ شو، د هر قسم مشکل د ختمولو او د هر قسم حاجت د پوره کولو دپاره بس دا وظیفه کولی شئ. ډېره زیاته مبارکه وظیفه ده او ډېره خاص وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه ده. دا به تاسو روزانه ورځې مسلسل دا وظیفه کوئ. د ټولو اول چې د ماسخوتن لمونځ وکړې نو د ماسخوتن د لمونځ نه پس به د اودس په حالت کې په یو ځان نه ځای کې کښېنئ. ښه خبره دا ده چې د تحیاتو په شکل باندې کښېنئ او قبلې ته مخ کړئ، خو د اودس په حالت کې به. او که یو انسان ته دغه رنګې ناسته ګران وي نو بیا هر رنګه کښېناستی شي، خو لیکن مخ به د قبلې طرف ته وي. او بیا د 11 کرته درود شریف ووایي. هر یو درود شریف چې ده ته آسان وي هغه د ووایي. که چاته ډېر سخت تکلیف وي نو دا د ووایي صلی الله علیه و آله وسلم، صلی الله علیه و آله وسلم، دا ډېر زیات آسان. نو دغه درود شریف ته ووایي 11 پیرې او د هغې نه پس ته 15,000 ځله 5000 مرتبه یعنی 15,000 ځله یا مصورو یا مصورو یا مصورو دغه ذکر دی وکړي. لیکن شروع به داسې کوي بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا مصور یا مصور یا مصور یا مصور. په اول کې بسم الله او بیا ورسره اللهم په لومبي ځل باندې بیا به سره نه وایې. او چې کله دا وظیفه 15,000 کرته پوره شي، که په هډوکو باندې کوې او که په ګوتو کوې او که په دغه باندې اخونټر باندې کوې او که په تسبو باندې ستاسو خوښه ده، چې کله 15,000 کرته پوره شي د هغې نه پس به وایي جل جلاله او بیا به 11 پیرې درود شریف وایي چې کوم تاسو ته آسان وي. او د هغې نه پس به د خپل حاجت دپاره سوال وکړي یا الله زما د پلانکې حاجت پوره کړي، نو الله جل جلاله به ستا هغه حاجت پوره کړي. او که په یو سخت مشکل کې ګیر شوي
او د هغې مشکل نه د نجات دپاره سوال وکړي نو انشاءالله چې د هغې مشکل نه به د هم رب العالمین خلاص کړي. یا تر دې چې د کم حاجت دپاره د هم د دې نه پس دعا وکړه الله به د حاجت پوره کوي. لیکن دا خبر یاد ساتئ چې ګورې دا به یو هفته مسلسل تاسو کوئ مسلسل به تر د یو هفتې پورې کوئ نو انشاءالله چې الله جل شانه به ستاسو هر مشکل ختم کړي او یو حاجت هم پوره کړي. یو ډېر زبردست عمل دی هر څوک یې کولی شي او هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی.